کار په چالو یې ټیټ کنه سلو ټیټ خبرې مه راسره کړه بس او دا کمزور او کمزوره ده هغه حال خاصم پرې په ژوندینې مړه دي په ژوندینې مړه دي دلته ناست دي راسره دا نه چې نشته راسره د زوره راوست او دا کار یې شروع کړ دا اوس په زور درې کسان پراته دي جی چې ډېر غریبانان دي یو کس دی پکې بچي نشته پکې بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخون کې مهربانه ذات ته دا وخت په تورخم کم بارډر چې دلته موجود یم دلته چې 2-3 ورځې مخکې کوم واقعه راغلی و ډېر خلک یې په تکلیف کړي و ډېر خلک په خپه شوي وو دا زموږ هغه مسافرونه دي چې کم به په 2-3 هفتو باندې خپل کلي ته نه راتلل خپل بچو ته نه راتلل چې هغو باندې نن کومه واقعه راغلې ده ډېر خلک څوک د چا نه ګیله کوي څوک د چا نه ګیله کوي څوک وایي چې دا د غلطي ده څوک وایي چې څوک رسک والا ملامته کوي خو د دې ځای یو څو کسان موږ سره موجود دي دوی سره به د دوی په هکله خبرې کوو یاره نن اوسه پورې 2 څوک راغلي چې تاسو کړه د ریسک والا هم راغلي داسې حکومتي کم ادارې دي هغه هم راغلي دوی سره خبرې اترې کوو موږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام وروره دا زموږ تقریبا 3 ورځ ده چې دا حادثه شوې نن 3 ورځ دا کې اسې اندازتاً څومره کسان ګیر دي لکه په دا غر کې خو نور کسان خو لاشونه راووته زخمیان هم راووت دا 3 کسه ګیر دي دا 3 کسه ګیر دي خبره ټیک ده چې هغه کومه چې دغه ځای نه به کولونه کېدل چې موږ دلته ګیر یو که نه مخکې راشئ هغه کوم کسان چې دلته ګیر دي چې دغه به کولونه راکول چېرې موږ ژوندي وو تاسو موږ وباسئ کالونه یې ورکړي وو بالکل کال یې ورکړی وو هغه میسج پروت دی تقریبا 10 منټه او که څومره که نه هغه 11 سکنډه ورسره کړېدلی وو دا راته ووایه چې دا دلته کوم 3 کسان ګیر دي دوی باندې څه دوی کار نه کوي څه وجه ده نو بس اوس مله دغه په زور راوسته بس دغه شی دی دا مله راوسته چې اوس دا کار پیو کې د تیږې تیا خوا کېږي بس دا دغه شي څوک یو پله کونه وباسي څوک بل پله وباسي دا راته ووایه چې ستاسو پکې څه ملګري یا ستاسو رشته دارو پکې رشته دار مې دی او جي ستاسو رشته دار ماماګان هم دي ماماګان ستاسو ماماګان بچي شته هغوی په کوم حالت کې یار دوی ته خو خفه کېږي چا څه خبره چې زموږ پلار داسې په غره کې پروت دی څوک غم نه کوي داسې تیږو لاندې پروت دی هغه باندې کوم حالت کې بچیان یې څه وایي یار بچیان یې رنګونه کوي بار بار څه حساب دی راوړی کو نه راوړی تاسو خپله تاسو هم د لارو کې ګرځئ که نه تاسو څه بله ډیوټي کوئ دا د لارو ډیوټي م ده زما خپل ګاډی م پکې دلته تاسو پکې ګیر دلته ما خپل ګاډی م د موږ کور ته تللي وو نور ډرایورانو نه م ورکړي دا ګاډي هغوی له تاسو ورکړي وو راوتلي دي دا کې کم ملک والا ډېر افغانیان وروڼه پکې ګرځي که نه ډېر د پاکستان والا دا خو موږ مسلمانان ټول یو ځای یو که نه خو بیا هم لکه تاسو څه وایي د هغې ځای ډېر دي که دې ځای ډېر ټول د هغې ځای دي ټول د هغې ځای دې ځای نشته دا کې څو ټرېلې ګیري ګاډی چې دا زموږ دی دې د بره دی دې نه کم کس چې وکړ یو ورک دی دوی سره ناست دی دوی انډیوالۍ کې وو دوی سره دی تاسو څنګه سټې کوله سټاپ هم کولو څه حساب و تاسو ته ودرولي وو ګاډي که نه دا لین روان وو قرار باندې هغه ټایم کې ودرولی وو دا لین دلته یې ودرولي وو داسې څه وایي دا خلک څه وایي چې یاره څومره ټیمه پورې باندې کار ساټي څومره پورې دا کم لاشونه چې دننه پراته دا به موږ ریکور کوو نه دا به موږ روباسو بس داسې پته نه لګي نو غټ غر پې پروت دی نو غټ غر پې پروت دی داسې معمولي کار نه دی انشاءالله دعا به کوو چې الله پاک په خیر سره بس الله دې رحم وکړي بس انشاءالله تعالی زموږ انشاءالله دې خلکو نه دا امید دی کیمرامین صاحب مخکې راځئ جي کسان پراته دي جی چې ډېر غریبانان دي یو کس دی پکې بچي نشته پکې غریب میرات دی پوخ عمر کس دی بچي نشته ښځې هلته کړنجېږي مور یې کړنجېږي پلار یې کړنجېږي خو حکومت ته درخواست دی چې دا زر تر زره راوځي هسې هم کیمه شوي دي خو 4 ورځې تقریبا وشوې 4 ورځې وشوې دا چې کم زخمي وي یعنې هغه به وفات شوي هم وفات شوی دی او که نه رنګ یې اوچت کړی دی بیخي به کیمه شوې موږ څه به وکړو مسلمانان باندې رحم وکړي یار چېرته درد وي چېرته تکلیف وي زموږ په پښتنو باندې راځي الله یې در باندې اسانه کړي او الله یې د کور الله د زړه صبر وکړي ملګرو تاسو ته به دا غټ کاڼی چې کوم دی دا ښکاري دا هغه کاڼی دی چې دا کې لاندې کومه ټریله وه هغې کې 3 کسه ګیر دي
دې کسانو باندې غټ کاڼی دی دا د لاس کار دی نه انشاءالله ماشینګري چې کوم ماشین چې کوم دی هغه راغلو په دې سره به کار کوي حاجي ستاسو پکې څوک وو زما پکې 3 خوریان دي 3 خورونه یاره د هغوی چې کوم مور او پلار دي د هغوی به څه حال هغه حال خاصم پرېږده په ژوندي نه مړه دي په ژوندي نه مړه دي دلته ناست دي راسره دا نه چې نشته راسره نو بس نور به څوک دغه حال دی به نور حال نه تاسو څومره ټایم وشو چې په دې کې لګیا سوچ مې خوب نه کړ لومبۍ په 3 لومبۍ ورځ باندې او اوسه پورې داسې حال دی صبر لګیا دا اوس په زوره راوست او دا کار شروع کړ دا اوس په زوره واو دوی څه وایي چې یاره څومره ټایم کې داري کولی شي دوله هغه باندې دا هغه ته پته ده نور موږ ته پته نشته چې دا به څومره کار پې چالو یې ښه ټیټ که نه سلو ټیټ خبرې مه راسره کړه بس او دا کمزور او کمزوره ده ملګرو تاسو د بابا جانو خبره واورېدې دا چې کم کاڼی تاسو ته ښکاري دې کاڼي لاندې تقریبا 3 کسه ګرځي او هغه کسان چې هغه خلکو به ویل چې یاره په کال یې وکړو په کال باندې ورسره رابطه وکړه او هغه ویل چې یاره موږ دلته ګیر یو خو هغوی خو اوس وفات شوي د هغوی چې کم د لارۍ مخکې شو هغه دلته پراته وه اوس کار پې چالو دی کم دا غټه تیږه چې په دې باندې هم کار کوي دا د لاس والا کار چې کم دی نه دی دا کم لاشونه چې کم دي دوی نه خو به هسې هم کیمه جوړه شوي د کاتونه به وتلي وي الله دې وکړي چې اوس د دوی کم لاشونه دي چې دا برآمد شي او د دوی کور والا چې کوم چې راوځي او خاورو ته دفن شي نو دوی مور او پلار چې کوم دي نو بیا خو غم پې هسې هم دی خو غم به لږ کم شي چې دا غم خو ورته نه وي چې زما بچی د کاڼو لاندې پروت دی دعا کوئ چې دا لاشونه چې کوم دي دا ریکور شي او د دوی کور والا ته الله صبر جمیل ورکړي چې هر چېرته هم الله خوشحاله آباد لره نوره کې مال اجازت دلی الله پمن